وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دا د ډېره ښه پوښتنه وکړه. نو د دې پوښتنې چې د ایران مشر د هغه قتل یا د نورو مشرانو قتل د امریکې د طرف نه په دې باندې مسلمانان خفه شي او که خفه نه شي، دا د ډېره ښه پوښتنه وکړه. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابو په زمانه کې د دنیا کې دوه لوی قدرتونه موجود وو، چې یو د رومیانو قوت و، قیصر د هغه مشري کوله، په نیمه دنیا یې حکومت کولو، او بل طرف ته د مجوسو د ایرانیانو دغه وخت نیمه دنیا باندې دوی حکومت کولو. او د دې دوو حکومتونو مابین کې به جنګونه وو، نو چې رومیان به غالب شو مسلمانان به پې خوشحاله شو، چې رومیان به مغلوب شو مسلمانان به پې خفه شو، ځکه چې هغه اهل کتاب او مسلمانان هم آسماني کتاب لري. او د دې په مقابل کې مجوس چې ول د هغوی په فتح به مسلمانان خفه کېدل، د هغوی په شکست به خوشحالېدل. ایران دا خو په اسلامي ملکونو کې حساب او پاته شو د ایران خلک هغه په مسلمانانو کې حساب. هر مسلمان دپاره دا جایز ده بلکې لازم ده چې د ایران په فتح خوشحاله شي او د ایران په شکست خفه شي، دا بالکل جایز ده. او د ترامپ او د امریکې په فتح باید مسلمانان خفه شي او د هغوی په شکست باندې باید خوشحاله شي، بلکې په مسلمانانو لازمه ده چې په دغه وخت کې څومره همکاري د لاسه کېږي باید د ایران سره مالی جانی همکاري وکړي، د اسلحې همکاري وکړي، مالی همکاري وکړي او د ایران په فتح خوشحاله شي. د ایران شکست دا د ټولو مسلمانانو شکست ده. ایران که شکست وخوړلو په دې جنګ کې، نو په دې باندې پوه شئ چې دا ټولو مسلمانانو دپاره شکست ده، ټولو مسلمانانو شکست وخوړلو. او د دغو خبرو دپاره تاسو سوره روم غلبت الروم فی ادنى الارض دغه ځای کې تاسو وګورئ مفسرین کومه خبره کوي. دا کومه خبره چې ما تاسو ته وکړله دا بالکل د هغه نچوړه خلاصه ده چې مفسرینو په غلبت الروم دغه ځای کې کړې ده چې مسلمانان به د رومیانو چونکه اهل کتاب وو د هغوی په فتح به خوشحالېدل، د هغوی په شکست به خفه کېدل، او د مجوسیانو په فتح به هغه خفه کېدله او په شکست باندې به خوشحالېدله. نو دا د ډېر ښه پوښتنه وکړله. باید ټول مسلمانان په دې مسله ځان پوه کړي، خفګان او خوشحالي خلاصه کوي، باید د ایران حمایه وکړي، د ایران سره امداد وکړي، کومک د چا د لاسه کېږي ویې کړي، بلکې دعاګانې وکړي چې د ایران په لاس الله د وخت فرعون، د وخت نمرود، امریکا، اسرائیل تباه و برباد شي.